أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظیم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر کوي د صد پورا د دغه د پورا لکه څرنګه ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله پیغام د هغه توحید دا هر چا مخ کې بیان کړل، که هغه پلور و، که هغه قوم و، که هغه بادشاه و، د چا نه هم په سټ نشو حقه خبره وکړه. دغه رنګې مسلمانه ته به هم د ابراهیم علیه السلام په شان د الله جل جلاله پیغام چې کوم زوی ته هم د تو وس رسي دا به ته رسوي. نو سوره مریم کې د خپل پلور سره کومه مباحثار غلی دو تفصیلا آلته ذکر شوی دو. د بادشاہ سره چې کومه مباحثه او مناظرات غلی سوره بقره کې هغه بیان شو ده. درنګ د خپل قوم سره چې کومه مباحثار غلی دو نو په دغه آیتونو کې د هغه تفصیلا بیان ده. اجمالا د خپل پلور سره چې کوم ذکر تذکرہ شوی دو د هغه بیان هم ده. خپل پلور ته چې ته دغه بتونو نه د خدایون جوړ کړی دي، حالانکه دا اس د فائدې شای نه ده، نه تو ته ضرر در کوي شي نه څه فائدہ در کوي شي. لہذا کته ته عبادت کوي، قوم د عبادت کوي، ټول په گمراهۍ کې لګیا یو. درنګ په قوم کې څوک نجوم پرستو چې د استوري عبادتونه کول، څوک کمر پرستو د شپږمې عبادتونه کول، څوک شمس پرستو چې د میر سترګې عبادتونه کول. نو داسې یوه شپه چې د ستوري عبادت چا کوم د هغې زوی ته روغم نو هغې ته چې هذا ربي آی تاسې کوم ګمان چې ده چې دا د هر چا رب ده، د مور رب ده، تاسې په ګمان کې نو دا مې رب ده. نو دوی وی چې او که نه رب مو دغه ده. ابراهیم علیه السلام د وخت انتظار کوم چې کله ډوب شول نو ابراهیم علیه السلام مې ته وی چې هغه خدای څه شو؟ وی چې خو بس هغه لوړو توس چې ته درومي موږ درومو بس کیسه ختم. نو دا خدای د توس سرنګ خدای ده چې هغې هم چټي شوه د توس هم چټي شوه. خدای او رب خدا سے پوچار وي چې هغه هر وخت موجود وي او د تو څه وخت هم حاجت پیش کېدی شي نو ته هغه ته ویلوړ وې، د هغه دروازې ته ویلوړ وې. اوس که د دې نه پس ته مو حاجت پیش شو بیا به زه چاته دارم؟ خدای خو مې چټي کړي دو. لہذا پته ولګېدله چې دا خدایون نه دي، هسې لګیا یو د یوې رڼو نه متاثره یو او د هغې عبادتونه کوئ. درنګې په سبو ته بیا چې چا د شپږمې عبادت کوم د هغې سره هم کښېنسته چې رب مو دغه ده. هغې وایي چې او که نه چې هغه کله ډوب شو نو بیا هغې ته هغه خبره چې هغه خدای مو څه شو چې ضرورت وي نه وغوړو اوسه. نو داسې خدای چې کله ضرورت ته پیش کېږي بیا دی پکې نه نو د داسې خدای څه پیدا او څه معنا. دغه رنګې د امیر سترګې ول چې چا عبادت کوم هغې سره هم کښېنسته چې هغه خدای مو دغه ده. هغې وي چې کله ډوبه شوله نو چې هغه خدای څه شو؟ نو پته ولګېدله چې دا هېڅ هم خدایون دا نه دي بلکې انی بریء مما تشرکون چې کوم شي سره تاسې د الله سره شرک کوئ د هغې ټولو نه زه بري یم، د هغې مې د یو سره هم تعلق نشته ده. زه صرف چې عبادت کوم د هغه ذات عبادت کوم فطر السماوات والارض چې هغې اسمونونه هم پیدا کړي دي او هغه مځکه هم پیدا کړي دو. نو بیا دوی د ابراهیم علیه السلام سره په لنجا شول چې که څه ته دې موږ خدایونې پسې باندې ردیه خدای موږ خدایون به دې نقصان به در ورسوي. لکه د ځنه کسا دي که نه چې یاره دا ضرورت وله چې دا دي من دې داسې ما کوه او داسې ما کوه که نه بیا به د کاټ نه به دې روچوي او په خوب کې به دې وډور کي. ضرورت وله به ښه سړی بېشکه سره خو لیکن هغې خپل یو مقام د خدای سره
اوس هغه د تصرفاتو اهل هونه دی چې هغه تصرفات کوی شي چې تو د کاټ نر چې تو باندې داسې کوي او په تو داسې کوي یا الله په زورات باندې کونی دی مړه پورې وای مړه د دغې زورات کونی چې په زون پورې ومرځي که نه بیا به بالکل سره ټیک شي ضرورتونه والا بېشکه سره د خدای پاک نیک بندګون وو او د هغې په توسل سره سړی دعا هم غوښتی شي دا هم د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده دو چې د هغې په واسطه چې یا الله که دا د تو نیک بندګون وي تو ته قبول وي نو پروردګاره د دغې په واسطه سره د دې واسطه در کوم چې د امړه معامله حل کا د پیغمبر یا الله واسطه در کوم د هغې سره د موږ محبت ته د هغې محبت واسطه در کوم چې د موږ د خو لیکن بذات د پیغمبر نه غوښتل ای پیغمبره ته د مو دا مسله حل کا ای بزرګه ته د مو دا مسله حل کا قبر ته لګیا دغه شرک ته نو ابراهیم علیه السلام ته چې مو د دغې خدایونو چې د توسې نه جوړ کړي یې نه ډروئ چې هېڅ شی هم نشي کوی او حالانکه د مو هغه ذات چې په هر شی باندې قادر ده د هغه نه تاسې نه ډارېږئ او مو د دغې نه ډاروئ عجیبه خبره ده وکذلک نوری ابراهیم واذ قال ابراهیم او هغه وخت کې چې اویل ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلور ته آزر ته اتتخذ اصناما الهه چې تو نیولي دي اصناما بوتونه الهه خدایون انی اراک وقومک بشک سره زه تو وینم قومک او د تو قوم په دا خبره کې فی ضلال مبین په ګمراهۍ واضحه کې وکذلک نوری ابراهیم او دغه رنګې موږ ورښیلی وه ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض بادشاهي د اسمنونو او د امځکې ولیکون من الموقنین او د دې پوره چې دی شي من الموقنین د یقین کوونکو نه فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا پس هر کله چې جن ظلمه تیره کړه په ده باندې اللیل شپې رأى کوکبا نو د ستوره ولیدم یو خاص توره چې د هغه عبادت پې کوم نو قال ابراهیم علیه السلام ته ووې هذا ربي نو دې کې تقریبا 3-4 معنی کېدی شي هذا ربي دغې ته ارخاء العنان ویل شي چې د چا سره په جګړه د هغې سره داسې د 2 منټې پوره خبره وي سره ومنې د هغې نه پس ته بیا په دا خپله خبره کې بیا ونسې نو ابراهیم علیه السلام داسې انداز کې چې هذا ربي چلو د توسې د ګمان مطابق دا مو ومنله چې دا مو رب ده لکه یو غال دا منډه وایي نو ته د هغې سره منډه وایې د دې دپاره منډه نه وي سره وایي چې ته په د غلا کې سره شریک کې بلکې د هغه د ارنیولو دپاره د هغه ګیر کولو دپاره د هغه پرځولو دپاره ته سره منډه وایې نو درنګې دې معنا په دغې انداز چې هذا ربي دا د مو رب ده یعنې 100 منټې پورې داسې سره ومنله تو د ګمان مطابق هغې نه پس چې کله حجت یې په قایم کړه چې هغه رب دې څه شو نو دا خو رب نه و که نه هسې ته په غلطه کې لګیا یې او یا سوال د استفهام د هذا ربي ایا رب مې دغه ده قال هذا ربي ایا دا د امو رب ده یا هذا ربي بزعمکم چې دا د امو رب دی تاسې د ګمان مطابق فلما افل هر کله چې افل غایب شو دغه ستوره قال ویل ابراهیم علیه السلام لا احب العافلین چې زه نه پسند کوم العافلین الغایبین الهنا غیبیدون کې اله دا نه پسند کوم یا لا احب لا اعتقد چې دا کې دا نه لره دی داسې خدایونو چې پټېدون کې غیبیدون کې فلما را القمر هر کله چې ویلي د القمر شپږمۍ بازغن طالعا چرختون کوم قال ابراهیم علیه السلام دوی ته هذا ربي چې آیا دا د مو رب ده فلما افل هر کله چې ډوب شو نو قال اویل ابراهیم علیه السلام لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين کچیرته موته هدایت نه وکړه د اول نه رب د ایمو لاكونن نو خامخا زه به من القوم الضالين د قوم ګمراهونو نه خو لیکن اول نه موته الله پاک هدایت کړه ده چې د الله نه ما سوا بل معبود شته نه هر پیغمبر دا فطري موحد وي د اول نه د شرک د ګناه د هر څه شي ماده د هغې نه الله یستلی وي نو او درنګې معصوم وي د هغې نه ګناه نشي کېدی فلما را الشمس پس هر کله چې بیا ابراهیم علیه السلام وکته شمس د میر سترګې لره بازغن چې پڼ کېدونې وه نو قال اویل هذا ربي چې دا آیا دا د مو رب ده هذا اکبر دا خو ډېر لوی ده جرمن د وجود په اعتبار سره د نورو نه دا لوی ده نو فلما افلت هر کله چې افلت
دغه میر سترګه ډوبه شوه. قال او ویل ابراهیم علیه السلام یا قوم چې قوم دمو انی بریء مما تشرکون بشک سره زه بریء له تعلق یم مما د هغې شي نه تشرکون چې تاسې هغې سره شرک کوئ د الله پاک سره. انی وجهت وجهه للذي فطر السماوات والارض بشک سره زه انی وجهت بشک سره مو متوجه کړه ده وجهیا خپل مخ للذي اغا ذات تا فطر السماوات چې پیدا کړی دي السماوات اسمنون والارض او مزکا حنیفا په حال کون دي کې چې زه فطري موحد یم وما انا من المشرکین او نه یم من المشرکین د شرک کوونکو نه سابقا مخکې نه زه د شرک سره مې هېڅ تعلق نشته. وحاجه قومه او مناظره کوله د ابراهیم علیه السلام سره قوم دی قال ابراهیم علیه السلام ته وویل تحاجوني فی الله چې تاسې مو سره مناظره کوئ جګړه کوئ فی الله د الله پاک په ذات کې وقد هدان او تحقیق سره هدانی متعلق اول نه هدایت کړه ده ولا اخاف نو دوی اووی چې د موږ معبودونه پسې غیر مکنی خروق پدې کی ابراهیم علیه السلام ته ولا اخاف ما تشركون به او زه نه ډارېږم د هغې شی نه تشرکون به چې تاسې هغې سره شرک په الله پاک سره کوئ چې مو ته به ضرر وکړي الا ان یشاء ربي شیئا مگر دا چې الله پاک خوښه چې رب د موده د څه شي که د هغې څه ضرر مو ته خوښه کړي چې د ضرر نقصان به ته رسي بیموري به ته رسي به رسي د تاسې معبودون مو ته ضرر ورکوی شي. وسع ربي کل شیء وسیع ده فراخه ده رب د مو کل شی نه هر شی ته علما په اعتبار د علم قدرت سره افلا تتذکرون تاسې نصیحت نه حاصلوئ. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم او سرنګې اخافو زه وډور شه ما د هغې شیونو نه اشرکتم چې هغه تاسې شریکون د الله سره جوړ کړي دي چې د هغې د ضرر نه زه وډور شه غیر قادر شی نه دي په څه شي باندې قادر نه دي څه شی کوی نشي بېوسه دي د دغې نه زه وډور شم. ولا تخافون او تاسې نه ډارېږئ انکم بشک سره تاسې اشرکتم بالله تاسې شرک کوئ په الله پاک سره په عبادت اعتبار سره ما په هغه شی کې لم ينزل به چې نه ده نزل کړه الله پاک په دې باندې علیکم په تاسې باندې سلطانا څه دلیل هېڅ دلیل د سره نشته چې دا د الله پاک سره په عبادت کې تاسې شریک ګڼئ. فأي الفريقين حق بالامن نو کوم د فریقین د دغې دوې ډلو کې تاسې او یا زه چې تاسې غیر قادر خدایون منوئ بوتون چې هېڅ نشي کوی هغه خدایون منوئ او زه هغه قادر خدای منه نو زه په امن کې شو که تاسې په امن کې شوئ نو فأي الفريقين کوم په دا فریقین د دوې ډلو کې زه یا تاسې حق کو زیود حق دوری بالامن په امن اعتبار سره د محفوظ کېدلو په اعتبار سره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسې په دا خبره باندې پوهېږئ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم هغه کسان چې دوی ایمان اروړه ده ولم یلبسوا ایمانهم او دوی خلط کړه نه ده ایمانهم د خپل ایمان سره بظلم په ظلم سره یعنې ایمان یې روړل اوس علیشونه ګناهونه هغه نه کوي نافرمانۍ نه کوي نو اولئک لهم الامن دغه خلک چې دي لهم الامن د دوی لره امن ده وهم مهتدون او دغه خلک چې دي مهتدون دا هدایت یافته دي دا په کامل هدایت باندې دي. وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم او دغه حجت دی موږ دغه مهارت په مناظره کې دا د موږ چې موږ ورکړو ابراهیم علیه السلام تعالی قومي په قوم دی د باندې ګوره ابراهیم علیه السلام د مختلفو کسانو سره د دلایل وغیره روغل د بادشاه سره روغل بادشاه وي ته چا نه وخي امید زه مړول کوی شو ژمدول کوی شو نو یو کس یا لیدلي ورته مړ که وغیره ابراهیم علیه السلام شاه وي چې داسې دو چې دا الله یې مو رب چې د امیر سترګه د مشرق نه ارچګۍ په مغرب یې ډوبه کړي نو ته د دې په عکس وکړه فتحیر په هغې زوی کې سرګردانه شه بالکل لاجوابه شه. دغه رنګې د قوم سره دغه کوم درې ډلې چې ذکر شوې میر سترګې ولا شپږمي ولا نو ټول یې غلي کړل. دغه رنګې بادشاه او قوم بلکې خپل پلوره چې ویې چې دا تو څه فایده درکوي بوت دی نو پلور یې غله شو دم رسېدل چې بس مونه درې کېږه کنی په کوڼ یې دی وله ابراهیمه دا هم په قرآن کې ځای سوره مریم کې اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم او درنګې چې کله ابراهیم علیه السلام هغه ټول بوتونه موت کړل ایو یې پکې پرېښه نو بیا بادشاه حاضر که دربار لګېدله ده نو ابراهیم علیه السلام نه بادشاه پوښتنه کوي د ټولو خلکو په مخ کې چې ابراهیم دا توپو کړي دي ابراهیم علیه السلام دی چې دا تاسې خدایون دي نو پوښتنه دې څه نه وکړئ چې چا دې سره کړي دي خدای سره څوک څه کوای شي نو په دغه وخت کې ټولو د سرونه ټوټ کړل چې
یقینا چې په نارو خو لګیا یو دا په خپله باندې د ځون دفاع نشي کوای. ابراهیم علیه فورن دی چې داسې خدایونه تاسې عبادت کوئ چې هغه دا جواب نشي در کوی چې د ظلم په موږ کډه چا ده. نو دغه الله فرمایي چې دا مهارت شجاعت په مناظره کې د چا ورکړو ابراهیم ته دا موږ ورکړو. یو نیم کس وي دغسې چې الله جل جلاله هغه حاضر جواب پیدا کړی د هرې خبرې جواب چې ته خولې نه وربوسې د دې ته پیش کړی. او زه نه چې کله واقعه او موقع تېره شي وی چې یاره څه یې کوي چې دته مې داسې ویلي نو قاضي صاحب وی چې داسې خبره چې په موقع یې ونه کې او ورځ چې در یادېږي چې یاره دته مې چې داسې بیا ویلي نو دې وخت کې د مخ ته خپلې سپېټې وان صحیح ټیم کې دې ویلي نه کولی چې اوس یې یو دی. نو وتلک حجتنا الف نوره زیاتېږي نو که بس کوو یې بیا بله سپیلو څوک خوري نه دی یا 15 منټه نه دي شي رسوي. وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم بس دا انبیاء کرام نومې دي صرف. وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم او دغه حجتنا دا دلایل دی موږ دغه مهارت دی موږ په مناظره کې چې موږ ورکړو ابراهیم علیه السلام تعالی قومي په قوم دی د باندې نرفع درجات من نشاء موږ بلندو په اعتبار درجو سره من نشاء چاته مو چې خوښ شي. ان ربک حکیم علیم بشک سره رب دی تو حکیم دی حکمت ولا ذات تعلیم دی علم ولا ذات. ووهبنا له اسحاق و یعقوب موږ ورکړو د ابراهیم علیه السلام ته اسحاق چې ابنن بچای وو و یعقوب او یعقوب علیه السلام ورکړو چې دا المسای وو. نو دا یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د پلور دا د اسحاق علیه السلام زوی وو او د ابراهیم علیه السلام المسای وو. کلن هدینا دغه هر واحد ته موږ هدایت کړو و نوحا هدینا نوح علیه السلام ته موږ هدایت کړو من قبل مخکې د ابراهیم علیه السلام نو من ذریتی او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نو یا د نوح علیه السلام د اولاد نو څوک څوک داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام چې دا بچیون و ایوب علیه السلام و یوسف علیه السلام چې دا مصیب زده و دغه تکلیفونه په انبیا کې ډېر رسېدلي و موسی و هارون او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د دوی د اولاد نو چې دا اصحاب د کثیر المعجزه ولو دغه ته الله پاک معجزات ډېر ورکړي. وکذالک نجزی المحسنین دغه رنګې موږ بدلا ورکوو نیکو کارو ته. و زکریا و یحیی او زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام دا هم د اولاد نه وو او دا عابدین وو ډېر زیات عبادت ګزارو. و عیسی و الیاس او عیسی او الیاس علیهم السلام چې دا زمن د هارون علیه السلام نو بلکې د الیاس علیه السلام دا د هارون علیه السلام زوی وو. کل من الصالحین هر واحد د دوینا من الصالحین د نیکو کارونه و اسماعیل والیسع او اسماعیل او یسع او یونس علیه السلام او لوط علیه السلام دغه څلور انبیاء کرام دین په اعتبار سره د غیر مشهور. کلن فضلنا هر واحد دوی کې موږ فضیلت ورکړل عالمین په عالمینو باندې. ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم او د پلرونو دوی نه او د اولاد دوی نه او د ورونو دوی نه وجتبیناهم دوی موږ منتخب کړیو وهدیناهم الی صراط مستقیم دوی ته موږ هدایت کړو په طرف ته نیغې لارې. ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده دغه دین دی الله جل جلاله دا داسې د هدی الله چې الله پاک هدایت کوي چې دا هدایت الله پاک ته یهدی به الله هدایت کوي په دې سره من یشاء او چاته خوښ شي من عباد خپل بندګانو کې. ولو اشرکو او کچرتا بالفرض والتقدیر دغه مذکورو کسانو شرک کړه لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نو ګوره که انبیاء کرام دي خو چې کله بل طرف ته کلوړ وکنه لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله فرمایي چې باطل شوه به وه د دوی نه ما كانوا هغه چې کوم دوی یعملون چې دوی عمل کوم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب دا هغه خلق دي آتیناهم الکتاب دوی ته موږ ورکړو الکتاب کتابونه کتاب معنا د کتب سره والحکم او فهم پویا والنبوت او نبوت. فإن یکفر بها هؤلاء کچیرتا یکفر بها هؤلاء انکار وکي بها په دغه سره د بها په د انبیاء سره هؤلاء د اهل مکه دغه انبیاء د اهل مکه انکار وکي د دین دغه اهل مکه انکار وکي. الله فرمای فقد وکلنا بها قوما تحقیق سره موږ وکلنا مقرر کوو بها په دې باندې قوم داسې قوم لیسو بها بکافرین چې هغه نه دي په دغه سره بکافرین انکار کوونکي چې د صحابه کرامو جماعت وو. اولئک الذین دغه مذکور دی انبیاء کرامونه الذین هغه کسان دی هدى الله چې الله پاک دوی ته هدایت کړو فبهداه مقتده نو دی دوی دی هدایت اقتده ته هم اتباع کا اقتداء کا په دوی پسې روان شه.
قل پیغمبر وي ته وایه لا اسألکم علیه اجرا چې زه نه کوم تاسو نه سوال علی په دغه قرآن باندې اجرن د اجرت د څه مزدورۍ. نو کوم دعوت کې دعوت اصول هم دغه دي چې دې کې به ته د اجرت طلبګار نه وي. کله هم چې دعوت هم چلی او پکې اجرت طلبګار په دې کې به د اثر بیا نه وي. درنګې دعوت چې په دې کې به د اخلاص ډېر وي. الله نه به غواړي چې یا الله پاکه د مو دغه دعوت د تو د رضا دپاره وګرځوي. اخلاص به پکې درنګې د خلکو درد به پکې چې خدای پاک دغې ته د هدایت ذریعه وګرځي مو د خبرې او درنګې نرمي به پکې. ان هو الا ذکر للعالمین دغه نه ده مګر دغه قرآن